په غور کې طالبانو یوه نجلۍ څنګه ولې وتښتوله؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. په غور کې د طالبانو له خوا د یوې ځوانې نجلۍ تښتونه. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو له خوا د یوې نجلۍ له تښتونې وروسته ځایي اوسیدونکي وایي چې دغې ډلې په عام محضر کې له دوی سره ظلم کړی دی. د نورک سیمې اوسیدونکي او د تښتول شوې نجلۍ خپلوانو پنجشنبه دوري پر 9 اشتیصوب ورځپاڼې ته ویلي چې امریکایانو هم په عام محضر کې له دوی سره داسې ظلم نه دی کړی. د دې نجلۍ له خپلوانو یو کس چې نه غواړي نوم یې په ډاګه شي وایي هغه له یوه سړي سره د 200,000 افغانیو مهر په بدل کې جبري واده ته اړ کړی شوه. د سرچینې په خبره د نجلۍ د پسابند ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ آمر له یوه خپل سره نکاح ته اړ شوي او د واده 350,000 ولور له ورکړې پرته د طالبانو ولسوال امنیه قومندان او د دغې ډلې یو شمېر نور سیمه ییزو چارواکو د پسابند ولسوالۍ د نورک پر کلي برید کړی او دغه ځوانه نجلۍ تښتولې ده. سرچینه زیاتوي چې په یادې ولسوالۍ کې د ولسوال امنیه قومندان د استخباراتو مدیر او پاتې نور پرسونل په ګډون د طالبانو سیمه ییزو قومندانانو د محکمې له حکم پرته دا کار کړی دی. بلخوا د پسابند ولسوالۍ د نورک کلي اوسیدونکي وایي چې په دغې ولسوالۍ کې ځایي طالبانو د ملګرتیا اړیکو پر بنسټ د دوی پر ناموس تیری کړی دی. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.